په مالیزیا هیواد کې د افغانستان سفیر مولوي نقیب الله احمدي په هڅو سره د مالیزیایي وګړي خیریه بنسټ په مالي مرسته د لوګر سرخ ولسوالۍ 900 د شهیدانو له ورثو یتیمانو او بې وزلو کورنۍ سره د نصرت المساکین خیریه بنسټ په همکارۍ خوراکي توکي او نقدي پیسې وویشل شوې. د نصرت المساکین خیریه بنسټ مشر وایي چې په دغه مرسته کې د سرخ ولسوالۍ 400 اړمنو کورنۍ لپاره 15 ډوله خوراکي مواد او دغه راز د دینی مدرسو 480 تنو یتیم زده کوونکو لپاره نقدی مرستې شامل دي. یک برادر مسلمان ما از کشور مالزیا کمک کرده. از برادرای ما که در دیگر کشورهای دنیا است مسلمانان وضع اقتصادیشون جور است یا در کشور خود ما در افغانستان تجارت است. از اون ما امیر تقاضا داریم که کمک کنه که برادرای مظلوم خود که در خانه هایشان حتی واردم پیدا نمیشه. ورته مهال د عمل انصار خیریه موسسې مشر وایي نن ډېر خوښ یم چې د پوره امن فضا کې په بشپړ شفافیت سره د غم ځپلو افغان ورونو لاسنیوی کوم. د ډاډ ورکړ چې د دغه مرستو لړۍ به جاري وساتي. بلخوا د مرستو ترلاسه کوونکي وایي موږ ډېر خوښ یو چې د خپلو مشرانو شفقت او هڅو شاهدان یو. دوی پر نور مسؤلینو او بنسټونو هم غږ کوي چې د اړمنو کسانو لاسنیوی وکړي. مقصد یک قتل موت نشه دیگه او دا زموږ دپاره ډېر ښه ده او په آینده کې هم موږ غواړو چې له همدې مسؤلانو سره همداسې کومکونه وشي. د موږ خو دغه داسې وبوله چې جمعه هم خرڅه نه کېږي د کور د 20,000 یتیمان راسره دي. د یادولو وړ ده چې دا ډول مرستې نه یوازې د بېوزلو اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهمې دي بلکې د سیمې او هیوادو په کچه د مسلمه امت ترمنځ د یووالي لپاره هم زمینه برابروي.